د قانون په کوم کتاب کې داسې لیکلي چې یاره ته د یو انسان یو مجرم بربنډ کا او د هغه نه بیا د دواړه سیټ ویډیو کا او خلکو ته شو که چې یاره راشه د کنزل کړي د کنزلو سزا یا انجام دا دی تل لعنت شه ستاسو ته تاکال په صرف د تاکال په تاڼه باندې شه په دغه سچو باندې شه نور ستاسو د کبله بیا چې کم پاک پولیس ته هغه بدنامېږي وزیر اعلی ته زموږ د خواسته چې د دې غریب چې دی د دې تپوس وکړی شي د دې عزت په دغه تاڼه کې نیلام شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو په دې سیټ چې سره دا کم پټوخ ښکاري دا ویډیو د کتلو نه هغه ویډیوګانې به تاسو ټولې کتلي چې د تاکال یو زلمی یو غریب چې ته په نشه کې به کنزل کړي ډي آی جي ته اے جي ته وغیره کوم اے اس پي چې دی وغیره د پولیسو چې کوم اعلی محکمې دي هغوی ته د کنزل کړي دي نو دې پولیسو له خو په کار دا و چې یاره دی ګرفتار کو بالکل په تقریبا چې په 2 ورځو کې یا په 2 غنټو کې تقریبا زه به ووایم چې په 2 غنټو کې دا غریب ګرفتار کو او د ده سره هغه عمل وکړو هغه د ده د ملا هغه تغمې او دا به تاسو لیدلي چې یاره د ده د بدن پټونه په بل طور طریقه باندې معلومیږي چې یاره یو خو تکشینونه داسې وله کړلي چې تغمې پکې ځایم په ده کې به تر کالو سرو پورې پرتي د هغې نه بعد ورسره دوی داسې چلو کړو چې یاره بربنډې کو هی افسوس د دغه تاکال د تاڼې په سیچو باندې چې یاره دی چېرته په دغه ټیم لکه د پولیسو محکمه زموږ دپاره قابل عزت دي چېرته هم چې مړی وشي نو په 2-3 ورځو کې تقریبا 2 قاتل ګرفتار کړی په څومره ښه طریقه باندې خو پته نشته چې یاره د دې هلک چې دا کم کنزل کړي دا خو د په نشه کې کړي نو دغه سیچو چې دم چېرته نشه کړل وه یاره دغه نور چې کوم د هغه ګنران چې کوم دي ګرځي د سیچو صاحب سره هغه هم چېرته نشه کړل وه دا لږ کلیپس ته تاسو وګورئ صاحب د دې پولیس ته صاحب دغه وایم که نه چې ستا چېرته خور نشته او تا له دا تربیت چا درکړلی ستاسو د کبله چې کوم دی دا نور عظیم پولیسان چې کوم دي کوم چې ښه پولیس دي ستاسو له کبله هغوی هم بدنامېږي دا لږ شان کلیپس ته یاره دی ورته وایي ستا په خور څوک نور پې تاسو ښه پوهېږئ چې یاره ستا وایي ستا د خور سره غلط کار چا کړلی نو هغه د یرې لیږی دی وایي یو ته یو ته 2 سیکنډه دي نور داسې ویډیوګانې د فیسبوک چې دی ډیلیټ کوي دا تاسو وګورئ بیا راځو. په خور دې څوک خاطر شاو دې بګی دا تاسو دغه ویډیو یو کلیپ وکړو شارټ ما په ډبل کړو باندې دغه وجه نه چې یاره تاسو ښه په غور سره واورئ نو دې پولیس ته صرف وایم چې تل لعنت شه په تا باندې که تا والدار یو کار صحیح خو لکه چې تا له خو داسې نه پکار یاره چې ته دې یو انسان ته داسې وایي یو مجرم ته چې یاره ستا په خور څوک ښتي دي هغه موږ ته وښایه څومره د افسوس خبره ده څومره د افسوس مقام دی زمونږ وزیر اعلی ته پی ام عمران خان ته زمونږ دا خواست دی چې یاره دا کوم ایس ایچ او چې د دې ځای دی کوم چې دا عام پولیس دي کوم ګنران دي وغیره چې دي د دې هلک سره چې کوم د بربنډېدو دا کوم کار کړی دی یاره د دې د تپوس وکړی شي ځکه چې قاتل له څوک دومره سزا نه ورکوي قاتل په خپل ټیم باندې بس قتل وکړي وهل وایي مطلب دا دی چې یاره ما قتل کړی دی او ما ګرفتار کړي البته دوی هغه وکړي خو د ده سره دومره ناروا سلوک کړی دی دومره ظلم یې د ده سره کړی دی چې یاره ټول پښتانه په دې باندې خفه دي او د تاکال چې کوم کسانو هغه ویډیو هم زه ستاسو سره انشاءالله ډېر زر شیر کړم هغه تاسو به کتلي وي چې پیسې چو پسې تلي نو بهرحال هغو خو له پکار دا نه دي چې هر قانون په لاس کې واخلي خو پیسې چو پسې تلي دي ګزارونه دی پې کړي دي د هغې نه بعد هغه پیسې چو ته منډې موخي هغه به تاسو کتلي وي نو بهرحال ډېره د افسوس اظهار دی چې یاره د داسې یو مجرم سره څوک داسې کول نه وي پکار چې یاره ته په تاڼه کې هغه بربنډ کړي او د بیا ته ویډیو کې او بیا ورته دومره سپکې خبرې کوي یاره چې خور سره د غلط کار چا کړلی کله ورته وایي شاکه وغیره ټولې ویډیوګانو به تاسو کتلي زما په سیټ ستاسو سره صرف دا تصویران چلیږي نو زما دپاره مناسب نه و چې یاره زه هغه ویډیو پلی کړم بلکې لږ مې غوښتل چې ویډیو ستاسو سره پلی کړم چې یاره حقیقت څه دی او دوی سره کړي څه دي خو دغه ویډیو چې دی دا فیسبوک ډایرکټ ډیلیټ کوي نه مني ځکه چې دا د دوی هغه ګایډلاینز خلاف ته یاره که داسې غلط څیز یا غلط تصویر یا غلطه ویډیو چې ده تاسې بربنډه ویډیو څه ورکوي هغه نه مني ډایرکټ ډیلیټ کوي هیډ کوي مطلب چاته یې نه ښیي نو زموږ وزیر اعلی ته په دوباره باندې بیا خواسته یاره که زما د غږ څوک اوري دا ویډیو دومره مخکې شیر کوي چې دې ګنرانو کوم د ده سره دا ناروا سلوک کړی چې په دې کې د چا ملا سي ځکه چې د دوی د کبله زموږ دا پاک پولیس هم بیا خلک ناپاکه کوي چې یاره پولیس ټول داسې دي نه پولیس ټول داسې نشي کېدی زما قانون چې دی ټول داسې نشي کېدی خو کمتر دا پکې څوک دي پته نشته چې یاره دا په دوی باندې شوي څه چې یاره دا کسې بربنډ کو دومره غلطې خبرې ورته کړلې دومره غلطې ویډیوګانې ترې کړلې نو زه خو پې ډېر زیات خفه یم او ټولو ملګرو ته خواسته چې دا ویډیو شیر کړئ خپل کمنټس هم راکړئ چې آیا د تاکال د دې ملګري سره امیر دی که څه نوم دی د ده سره داسې کول پکار و آیا د کنزلو سزا داسې پکار ده ستاسو د کمنټس په انتظار ویم باقي په تاسو باندې پرېږدم